اصلي هدف د غدرای چیزونه وو هغه الحمدلله د ټول ملت پر رسول باید د دې فتح ازادي قدرداني وکړو که د ملګرو غوښونه انسان دې خبرې ته باید متوجه شو څوک باید خفه نه شي افغانستان درې کرته له انګریزانو آزاد شوی خو په نتیجه کې بیا داسې خلک ورسره اقتدار راغلي باید موږ یې وپېژنو تاریخ سره غداري ونه کړو هغه څوک بیا موږ ته غازي او د ازادي سمبول رامعرفي شو چې هغه قرآن کریم په لنګته وویل یو د انګریزانو کلتور او رواجونه دې موږ هېواد ته راوړو یغو د دې لپاره چې زموږ جامعه له بې حیایي سره مخامخ کړي اوله یې خپله زنانه لوڅه میدان ته راوایسته او د روسانو د اشغال د ختمېدا سره جهادي رهبران منځته راغلو خو د تعصب خبره بیا دا وه چې یو طرف ته له روسانو سره جنګېدل خو بل طرف ته یې بیا د نورو کفري هېوادو سره انډیوالي وه چې که چیرې د افغانستان اسلامي امارت نه وی راغلی یقین وکړئ چې د نورو د جهاد ټولې قربانۍ به له خاورو سره خالي شوې الحمدلله دا ځل داسې یو ازادي مخې ته راغلي چې قدرت او مسؤلیت د هغه چا په غاړه ده چې د اشغال په وخت کې تر موږ ټول ملت نه مخته په هغه سختترین سنګر چې د فدایانو اول یې خپل بچی د الله د دین په خاطر باندې فدایي کړو ملت باید په دې مطمئن شي د اوسني شیخ الحدیث امیر المؤمنین حفظه الله امارت به انشاءالله دروغجن نه وي دا به یو داسې مخلص قیادت وي چې انشاءالله د موږ پاته ارمانونه به سرته رسېږي دومره خبردار کوم چونکې دلته علماء کرام او د پوهنتونو استادان ناست دي عظیم مسؤلیت هم په غاړه ده دې خبرې ته باید متوجه شو د انسانانو د مسلمانانو د بچیانو روحاني تربیه ده که چیرې د انسانانو روحاني تربیه ونه شي انسان په پنځه قسمه مرضونو باندې اخته کېږي اوله خبره دا ده چې د سړي اعتقادات غیر اسلامي جوړېږي مسلمان به وي د مسلمان بچی به وي خو خبرې به بیا د کمونیستي او د دیموکراسي درته کوي د اغیارو نظامونه به راوړي د مسلمانانو په جامعه کې به په خلکو باندې په زور باندې مني په دویم قدم کې که د مسلمانانو بچیان په دین باندې تربیه نه شي بیا دومره بیماري دا ده چې د انسان عبادات خرابېږي لمونځ روزه زکات حج جهاد لاول خو یې کوي نه بیا یې که کوي په کامله طریقه یې نه کوي او دا خو بیا لا څه کوي چې د سپېڅلي فرضي جهاد په مقابل کې بیا مخالفتونه کوي په درېیم قدم کې که انسانان په دین باندې تربیه نه شي د مسلمانانو بچیان په دین باندې تربیه نه شي بیا دا ده چې د مسلمانانو په زندګي کې معاشرت یعنې ګډه زندګي غیر اسلامي جوړېږي هغه د انسان له خپل کور کلي تر ټولې جامعې پورې نیولې ټول حالات یې بیا غیر اسلامي جوړېږي او څلورمه بیماري دا ده که سړی په دین تربیه نه شي بیا د دې انسان معاملات